دوستانو سلامونه، هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. د کریپټو د درس نهمې ویډیو ته ښه راغلاست. دوستانو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د کریپټو والټ او کریپټو ایکسچینج دا داسې یو دوه مطالب دي چې تقریبا هغه مفهومونه سره نږدې دي او تر ډیره پورې یو خپل په منځ کې ډېر مشترکات هم لري. سره جلا دي خو مشترکات یې ډېر دي. زه غواړم چې نن تاسو ته په دغه برخه کې معلومات وړاندې کړم. لومړی دوستانو د کریپټو تبادله کوونکي یا کریپټو ایکسچینج چې ورته وایي دا څه شي دي. موږ دې اپینو کې هر ډول کرنسي تبادله کولی سو. اصلا کریپټو ایکسچینج چې دی د کرنسي د تبادلې دپاره دی، یعنی د کرنسیو د اړولو او راړولو یا د یو بل په تبدیلولو باندې د دې لپاره کارول کیږي. نومونه لکه باینانس، ګیټ، کوکواین او نورې داسې ډېرې صرافۍ دي. تبادله کوونکي څو ډوله لري دوستانو، چې یو ته سنټرلایز وایي، بل ته ډي سنټرلایز وایي او بل ته هایبراید وایي. هایبراید د سنټرلایز او ډي سنټرلایز د دواړو مفهومونه یا د هغه کوم خصوصیات چې لري د هغوی ګډ ته هایبراید وایي. اوس دوستانو سنټرلایز او ډي سنټرلایز دا هر یو ځان ته جلا یو مفهوم دی چې باید ځان ته هر یو تشریح سي او په دې اړه باندې باید ډېر معلومات وړاندې کړل سي. زه تاسو ته اوس فقط یو مقدماتي وایم، بیا انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې په دې اړه باندې هم تاسو ته معلومات وړاندې کوم. دوستانو تبادله کوونکي خپل ځان ته ځانګړي فیسونه لري چې د فیسو نومونه ټریډینګ فیس دی. کله چې موږ ټریډ کوو فیس راڅخلي، بعضې ډیپوزیټ فیس دی کله چې موږ پیسې ډیپوزیټ کوو راچو راڅخلي، بعضې ویډراول فیس لري کله چې پیسې باسو، او بعضې اکاونټ فیس کله چې اکاونټ جوړو، او همدارنګه نیټورک فیس. هر یو ځان ته جلا جلا فیسونه لري چې په مجموع کې دغه 15 رقمه یا 6 رقمه فیسونه په مجموع کې دوی لري. کریپټو والټونه چې دي دوستانو، هغه مخکې ما تاسو ته ایکسچینج وایي، اوس کریپټو والټ دی. کریپټو والټ بیا څه شی دی؟ دا د کریپټو د ساتلو لپاره یو ډول اپونه دي. اصلا دا کریپټو والټ موږ او تاسې لکه په جیب کې چې ګرځو او کوچنۍ بکسې نه دي، موږ او تاسې چې بټوه ورته وایو، دا هم د مجازي پیسو دپاره دغسې یو بټوه ده چې هلته پیسې ساتل کېږي. موږ دې اپونې که موږ خپل شتمني هم هلته ساتلی سو او هم لیدلی سو په د اپونو کې، په کریپټو والټونو کې. ځینې تبادله کوونکي هم د تبادلې وړتیا او هم د والټونو برخې لري. اوس ځینې صرافۍ چې دي هغه دواړې برخې لري، هم والټ لري هم د تبادله کوونکي. مثلا باینانس هم ځان ته والټ لري، هم د تبادله کوونکي وړتیا لري، مثلا ټریډ او داسې نور وړتیاوې لري. دوی خپل په منځ کې نور توپیرونه هم لري. وبخښئ دوستانو، لکه د فیس په اړه باندې، مثلا د دوی د کار د ساحې په اړه مربوط، همدارنګه د دوی د کار محدودیت، مثلا یو په یو ایالت کې سپورټ کېږي، یو په یو مملکت کې سپورټ کېږي. خپل په منځ کې دوی نور توپیرونه هم لري، خو اساسي توپیر یې دا دی چې په ایکسچینج کې موږ او تاسې د کریپټو په اړه تبادلات راویستلی سو، او په والټونو کې موږ او تاسو خپل پیسې ساتلی سو. خو ځینې ایکسچینجونه چې دي هم والټونه برخه لري، هم د ایکسچینج برخه لري، یعنې دواړه کارونه په همزمانه په یوه اپ کې دواړه کارونه کېږي، هم ایکسچینج او هم د پیسو لیدل او ساتل، هم والټ. ښه نمونه باینانس دی چې هم هلته موږ او تاسې ایکسچینج کولی سو، او هم هلته موږ او تاسې د والټ برخه لرو چې خپل پیسې لیدلی سو. دوستانو د صرافۍ په اړه باندې تر دې ځایه پورې مقدماتي درس انشاءالله موږ او ستاسو لپاره کفایت کوي. راتلونکي ویډیوګانو کې به زه تاسو ته د کریپټو ځینې اصطلاحګانې چې دي، ځینې مغلقې اصطلاحګانې د هغو په اړه باندې به تاسو ته ویډیو جوړوم انشاءالله. نو تر راتلونکي ویډیو پورې ښه چارې.